بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الرحمن مهربان یم. د مهربان اکاډمۍ درنو مینوالو ستړي مشئ. یو ځل بیا درته د پروژې د مدیریت د درسونو لړۍ ته ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به موږ د پروژې د سکوپ په مدیریت باندې بحث کوو. سکوپ څه شي ته وایي، سکوپ څنګه معرفي کیږي او کومو نقطو ته باید موږ ډیر متوجه اوسیږو. ورک بریک ډاون سټرکچر یا WBS څه ته وایي او ورک پکیج څه ته وایي. په دې هکله به انشاءالله په بله ویډیو کې تاسو ته بحث کوو. اوس راځو سکوپ. د پروژې سکوپ یعنی څه شی؟ موږ سکوپ د کار په محدودې سره هم معنا کولی شو یا ژباړلی شو. همدارنګه سکوپ د هدف په معنا باندې هم راخیستل کیږي، خو ډیره ښه معنا یې د کار محدوده ده، محدوده کاري. کوم کار موږ په یو پروژه کې ترسره کړو تر څو د پروژې هدف ترلاسه شي، که هغه پروډکټ ده، که سرویس ده او که ریزلټ ده. البته دغه کار باید له خپلو ځانګړو وظایفو او مشخصاتو سره تشریح شي. که لږ نور هم وضاحت ورکو، د پروژې د سکوپ لیکل یا د پروژې سکوپ دا د پروژې د پلانینګ برخه ده. یعنی موږ چې کله پروژې ته پلانینګ کوو، په پلانینګ کې یو کار دا ده چې موږ پروژې لپاره سکوپ لیکو یا د پروژې کاري محدوده مشخصوو. په سکوپ کې یوازې اکټیویټیانې نه وي، یوازې ډلیوریبلز پکې نه وي، بلکې نور مسایل هم کیدلی شي موږ په سکوپ کې راونغاړو. البته دا پروژه تر پروژې یا اداره تر ادارې د هغوی په پالیسیانو پورې فرق کوي. موږ کولی شو د پروژې ګولز په سکوپ کې راولو، ډلیوریبلز هر هغه څه چې موږ چې قراردادي د پروژې مالک ته تسلیموي د پروژې په پای کې. مثلا یو تعمیر ډلیوریبل ده، یو پول ډلیوریبل کیدلی شي، یو سافټویر ډلیوریبل کیدلی شي. دا باید په سکوپ کې مشخص وي. مشخصات د کار باید واضح وي، فیچر او فنکشنز وظایف واضح وي په سکوپ کې. څه د څه په خاطر باندې، فعالیتونه باید مشخص وي په سکوپ کې. کوم کارونه به قراردادي ترسره کوي، مثلا د موادو راوړل او کاریګر، ډیزاین، دا کېدای شي په قراردادي پورې وي. که ډیزاین بلډ پروژه وي، که یوازې د کنسټرکشن پروژه وي نو ډیزاین ترېنه خارجېږي. حتی کولی شو چې کاسټ هم په سکوپ کې ځای په ځای کوو، البته که ضرورت و، که ضرورت نه و نه یې ځای په ځای کوو. دغه نور مسایل موږ په سکوپ کې ځای په ځای کوو. یا په بل ډول باندې what needs to be achieved and the work that must be done to deliver a project. موږ څه شی ترلاسه کوو، نتایج، او کوم فعالیتونه ترسره کوو چې دا نتایج ترلاسه شي. زما په الفاظو باندې زه چې ترې کوم تعبیر اخلم، سکوپ زه داسې تشریح کوم: اکټیویټي جمع ډلیوریبلز په لنډ ډول باندې. یعنی موږ کوم فعالیتونه باید ترسره کوو او کوم ډلیوریبلز او کوم نتایج موږ ته ترلاسه کیږي، دې ته سکوپ ویلی شو. د سکوپ په لیکلو کې باید کومو نقطو ته متوجه اوسو. اول دا چې د پروژې سکوپ باید د پروژې په هماغه لومړني وخت کې د پلانینګ په وخت کې باید سکوپ معرفي شي. ځکه سکوپ د پروژې سکیجول او کاست دواړه متاثره کوي. که سکوپ کې تغییر راځي نو اتومات په سکیجول هم تاثیر کوي او په مصارفو باندې هم تاثیر کوي. نو څومره چې په اوله کې سکوپ دقیق لیکل شوی، تشریح شوی، واضح وي، نو هماغومره موږ ښه کولی شو چې سکیجول دقیق جوړ کړو او براورد د کاست اسټیمیشن په صحیح ډول باندې وکړو. طبعا که سکوپ په اوله کې په صحیح ډول باندې ونه لیکل شي، بیا وروسته پکې اضافه والی یا کموالی راځي، تغییرات راځي پکې، دا بیا کاست او ټایم دواړه متاثره کوي او د دې چینج منیجمنت بیا ستونزمن کیږي او مشکله کیږي. اول هغه کلیدي نقاط، هغه کلیدي پروسې چې موږ یې د سکوپ په لیکلو کې باید په یاد ولرو، متوجه اوسو باید ورته. اول define the product requirements. موږ مخکې له دې چې د پروژې سکوپ معرفي کو، اول باید هغه پروډکټ
چې مونږ یې غواړو تولید کو، که هغه تعمیر ده، که هغه موټر ده، که هغه سرک ده، که هغه هر څه ده، هغه باید ځان ته واضح کو چې له دغه پروډکټ نه زمونږ توقعات څه شی دي، مونږ ته څه ډول یو پروډکټ پکار ده، مونږ ته څه ډول یو تعمیر پکار ده. د مثال په ډول څو اپارتمانه ولري، رهایشي وي که تجارتي وي، هر اپارتمان کې څو اتاقونه وي، اشپزخانه سره کم وي، تشنابونه، حال. اول باید مونږ پروډکټ وپیژنو، پروډکټ ځان ته معرفي کو، له پروډکټ نه متوقعات څه شی دي، بعد له هغه نه مونږ کولی شو چې د دغه پروډکټ په خاطر باندې چې کومه پروژه پکار ده، کومه اکټیویټیګانې، هغه بیا مونږ معرفي کو. دوهم، involve the correct stakeholders. څوک چې زمونږ سټیک هولډرز دي په پروژه کې او د سکوپ د لیکلو په مرحله کې، هغوی باید دخیل شي. نو هغه باید مونږ وپیژنو چې څوک زمونږ سکوپ متاثره کوي. د سکوپ د لیکلو صلاحیت چا سره شته، یا د سکوپ د لیکلو په وخت کې باید څوک مشورې ورکړي، دا باید مونږ وپوښتو او هغوی باید انوالو کو او دخیل کو، شامل کو د سکوپ د لیکلو په پروسه کې. ځکه که دوی انوالو نشي، مشورې ترې وانخیستل شي، ممکن سکوپ په دقیق ډول باندې څه رقم چې پکار ده هغسې معرفي نشي، هغسې واضح نشي. زه یو مثال وایم. مثلا موږ د یو تعمیر جوړو، په دې کې برقي وسایل استفاده کوو، لین او ګروپ او پکۍ او ایسی او دا مسایل. مونږ باید بازار هم وګورو. بازار زموږ سټیک هولډر ده، د تعمیراتي مواد والا زموږ سټیک هولډرز دي. دغه مواد چې زه غواړم په تعمیر کې په ډراونګ کې وښیم او هلته ځای په ځای کړم په سکوپ کې، دا په بازار کې شته دي که نشته دي. د کوم ځای په خاطر باندې چې د تعمیر جوړیږي، د چا په خاطر باندې چې جوړیږي، له هغوی سره هم که امکان وي او مناسب وي باید مشوره وشي، د هغوی نظر هم واخیستل شي، د ډیزاینر مشوره باید واخیستل شي. زیاتره وخت چې پروژه ناکامیږي، یو علت دا ده چې د سکوپ د لیکلو په وخت کې سټیک هولډرو سره مشوره نه وي شوي، په خپل سر باندې سکوپ لیکل شوی د محیط او د شرایطو مطابق نه وي، بیا پروژه ناکامیږي او یا ناکامي ته ورنږدې کیږي. دریم، identify the limitations. یعنی کله چې موږ سکوپ لیکو، د سکوپ حدود باید مشخص کو چې قراردادي به کوم کارونه اجرا کوي، یا د دغه پروژې په سکوپ کې څه شی شامل دي. which items are include scope and which items are exclude scope. چې شی په سکوپ کې شامل دي، انکلود دي، او څه شی ایکسکلود کې راځي، څه شی بیرون دي د سکوپ نه. دا باید موږ واضح کو، لیمیټونه باید تعیین کو، پولې باید تعیین کو د سکوپ په خاطر باندې. مثال، زه یو تعمیر جوړوم، په تعمیر کې ډیزاین هم د قراردادي په غاړه باندې ده، مواد هم د قراردادي په غاړه باندې دي، لیبر هم د قراردادي په غاړه باندې ده، او د ټولو فعالیتونو اجرا کول هم د تعمیر په غاړه باندې دي، چې په هغې کې د ساحې هوارول، کندنکاري، خشکاري، سنګکاري، پلاستر او رنګ و روغن، دا مسایل پکې شامل دي. نو زه باید واضح کړم چې دغه فعالیتونه د سکوپ برخه ده، دغه کارونه، دغه ایټمونه. مثلا سکیورټي کیمره، شنه ساحه، چاردیوالي، دا د سکوپ برخه نه ده. نو زه باید دا ولیکم، ایکسکلود کې دا ولیکم چې دا د پروژې په حدودو کې شامل نه ده، د سکوپ په حدودو کې شامل نه ده. زیاتره وخت د سکوپ حدود واضح نه وي، سکوپ مشخص نه وي، نو زیاتره وخت د قراردادي او د پروژې د مالک ترمنځ لانجه راوځي، او هر یو غواړي چې دغه مسله په خپله ګټه باندې واړوي. نو ښه خبر دا ده چې د پروژې د سکوپ یا موږ چې کاري محدوده ورته وایو، د کار حدود ورته وایو، دا باید له اول نه معلوم وي. چې کله قرارداد امضا کیږي، کنټرکټ امضا کیږي، نو باید حدود د سکوپ معلوم وي، کاري حدود باید معلوم وي، مسئولیتونه باید واضح وي، کار مشخصات باید معلوم وي. ځکه کیدلی شي هغه څه چې په سکوپ کې شامل دي، بعضې وخت له هغه نه هغه شی چې شامل نه ده، هغه په سکوپ کې هغه ډیر مهم وي چې موږ یې باید واضح کړو چې دا د سکوپ برخه نه ده. مثلا جنریټر اخیستل، ممکن
طبعا دا د برق مربوط ده او دا کیدلی شي په یو پروژه کې وي خو په یو پروژه کې نشته ده دا شی سکیورټي کمره په یو پروژه کې شته په یو پروژه کې نشته ده نو په کوم یو کې چې نشته ده هغلته باید واضح شي چې دا د پروژې برخه نه ده خصوصا په ساختماني پروژو کې د زینې کټاره د قراردادي په غاړه باندې ده که نه ده ناجاري د قراردادي په غاړه ده که نه ده لیندواني په غاړه ده که نه ده رنګمالي په غاړه ده که نه ده چپسکاری او چوکا او دا مسایل د بام کټاره دا د قراردادي مسؤلیتونو کې دخیل دي که نه دي کوي نو واضح شي باید که نه وي هم باید واضح شي ځکه همدا وجه ده چې زیاتره وخت سکوپ واضح کیږي نه لیمیټونه بیا د قراردادي او د پروژې د مالک ترمنځ جنجال منځته راځي نو په همدې خاطر باندې توصیه داسې کیږي چې دغه مسایل باید موږ د پروژې د سکوپ د لیکلو څلورمه مسله هم په سکوپ کې د چینج منیجمنت ده اول خو دا ده چې په زیاتره پروژو کې تغییرات راځي خو زموږ کوشش باید دا وي چې تغییرات د امکان تر حده پورې راکم کړو له اول نه سکوپ دقیق مکمل او واضح کړو تر څو چې په سکوپ کې د تغییراتو د راتلو امکانات کم شي خو بیا هم په بازار کې د نوو موادو د راتګ په اساس باندې د پروژې د مالک د فرمایش په اساس باندې د نورو غوښتنو په اساس باندې په پروژه کې کیدلی شي تغییرات راشي نو ښه خبر دا ده چې تغییرات راځي باید تغییرات صحیح منیج شي تغییراتو د چینج منیجمنت په خاطر باندې باید موږ یو صحیح پروسیجر ولرو دا تغییرات ممکن د قراردادي لخوا نه پیشنهاد شي او یا د کلاینټ لخوا نه په پروژه کې تغییرات راشي یا موډیفیکیشن باید ورته پروسیجر تعیین شي اول به تغییرات څیړل کیږي چې آیا تغییراتو ته ضرورت شته ده که نشته ده ولې ورته ضرورت شته ده تغییراتو ته د دې مصرف څومره کیږي تخنیکي کار څومره کیږي سکیجول څومره متاثره کوي بعد له هغې نه به باصلاحیته کسان کیدای شي هغې د چینج منیجمنت په خاطر باندې یو خاص بورډ وي هغوی د دې اپروول ورکوي بودیجه یې پاس کوي چې هو دا تغییرات دې راشي بعد له هغې نه قراردادي ته ویل کیږي چې دا تغییرات باید راشي یو بله اصطلاح چې په چینج منیجمنت کې غواړم تشریح کړم سکوپ کریپ ده سکوپ کریپ دې ته وایي چې پروژه اخرې ته ورسیږي کارونه پکې اضافه کیږي کار خلاص شو ولا دلته شنه ساحه هم پکار ده دلته سپتیک ساحه هم پاتې ده دا هم باید وشي چاردیوالي هم باید وشي قرارداد کې نه دي ذکر شوي اوس یو را اضافه کیږي په ساده اصطلاح موږ تاسې د بسوګۍ واده ورته وایو چې کار نه خلاصیږي اوږدیږي له دې حالت نه باید په پروژه کې ځان وساتل شي دا د پروژې د سکوپ مدیریت او راتلونکي کې به انشاءالله موږ تاسې په WBS یا ورک بریک ډاون سټرکچر باندې بحث کوو